د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیک هیله او احترامات مو قبول کړئ. خدای دې وکړي چې ټول خوږ اورېدونکي به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. له میلمه راډیو څخه بیا هم ګردي میز ته ښه راغلاست درته وایم. زه وهاب ایران یم. زموږ سره په نن خپرونه یا نن ګردي میز کې درې حاجي صاحبان، خانګل کټوازی، حاجي صاحب پاچا خان شرنوال او حاجي صاحب طلا خان میلمانه دي. موږ به په نن دغه خپرونه کې په ناوړه دودونو یا په زور باندې د نجونو په ودولو یا ترڅنګ په لوړو ولورونو او د دې ترڅنګ مثلا په ځینو نورو هغو ناوړه دودونو غږیږو چې په سیمه کې لکه یو ډول ستونزې رامنځته کولی شي. خبرې را لنډومه. لومړی هم راځمه حاجي صاحب هغه ته خانګل کټوازي ته. له حاجي صاحب پاچا خان شرنوال نه پیلو. حاجي صاحب محترم ښه راغلی، مهرباني. مننه کوم حاجي صاحب. لکه موضوع مې وړاندې روښانه کړه، زموږ نننۍ موضوع چې ده دغه د ناوړه دودونو په اړه باندې ده. په ټوله کې که تاسو په لومړي سر کې په لنډ ډول راته ووایاستئ چې ناوړه دودونه یعنې کوم څه زموږ په ټولنه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو اورېدونکو ته نیک هیلې او سلامونه تقدیموم. ناوړه دودونه او رواجونه لکه څرنګه چې له نامه چې معلومیږي چې ناوړه رواجونه، که دا سړی ښه مطالعه کړي په هر اړخ باندې د ټولنه کې څه کېږي هغه پېژندلی شي، هغه ته متوجه کېدی شي. خو دلته خبرې اوس دوه دي. یو ناوړه دود، ناوړه معنا دا داسې وروره بېکاره کارونه، اضافه کارونه، بېجایه مصرفونه، یعنې دا نه روا کارونه، دغسې ناوړه دود هغه ته ویل کېږي. بل داسې دي چې هغه ناوړه دودونه په دا جامع او په دغو کې مروج شوي دي، یو د رواج طریقه ورکړل شوې ده. نو دغه دواړه خبرې په دا ټولنه کې شته او په دا ټولنه کې را رواج شوي دي، هغه شوي دي، پاتې شوي دي. له ډېر وخته په بعضې کارونو باندې مقصد کاست شوی ده چې یو څه نتیجه یې ورکړې ده. زه یو مثال درته وکړم. اوس اول ورکه په دا اوسنۍ شرایطو په اوسنیو حالاتو کې پام وکړو چې له یوې خوا د افغانانو اقتصاد ډېر کمزوری ده او له بلې خوا دغه رواج پرې تپل شوی ده، یعنې دغه منل شوی ده پرې. نو په دې بنا باندې مشکل یې پیدا کړی ده. دواړه وارې مقصد له ډېرو مشکلات سره افغانان مخامخ کېږي. که یو داسې چې ورور دغه اقتصاد یې ضعیفوي، بل رواج ته ترجیح ورکوي او رواج پالنه کوي، بیا یې اقتصاد مقصد لنځکې پسې ولي، دواړه وارې لنځکې ولي. نو باید متوجه شو چې دا کار ونه کړو، دې ته د پای ټکی وکړو. اوس اول ور په ټولنه کې مقصد رواج جوړ شوی ده جګ ولورونه. جګ ولورونه په یو ښه اقتصاد چې یم سړی یې سر ته نشي رسولی. افغانان په سلو کې تقریبا 5% که یو اقتصاد درمیانه اقتصاد لري یا 2% یې ښه اقتصاد لري، اما 95% ټول افغانانو اقتصاد ډېر ضعیفه ده. دغه جګ ولورونه د دوی په وس کې نه دي پوره چې دې اقتصاد سره ورسوي. نو دا ډېر تاوانونه را پیدا کوي. له یوې خوا هغه ځوان د بوډاتوب عمر ته ځي، یعنې ځواني ختمېږي، بوډاتوب پرې راځي. د خپل شی چې حق یې و په ځواني کې هغه له مابینه ځي. دوهم هغه چې حق یې د دې اوس د ودولو هم د شریعت له نګاه نظر هغه مقصد هغه وخت پرې ضایع کېږي، په لوړ باندې روانه ده، په زوړ باندې مقصد روانه ده.
دغه حق او حقوق هم په دغه کې ضایع کېږي. دویم بیا د هغه سره مسلسل داسې دودونه ورسره ایسي وروره له هغه سره د موږ په پښتو کې یو متل ده تر ودو یې په ډلو ډېرې ولاړې. دغه دا ډلونه داسې بې ځایه دومره راځه دومره ورځه دومره کمیستر که دومره راکه دومره داسې کړه ته تر هغه وخته پورې زموږ د پلار یو اشنا و یو ټوکه دي مې هغه په د اول څومنې باندې سخت باران و هغه نو تربه پورې دو داسې و داسې ولید وی پلانه ته هغه باندې چیرې دوکانو ته ځم ویل څه شته ویل ولا واده مې ده ویل په دې څومنې په دې چې کړو په دې حال کې ویل حاجي صاحب په منې ده ویل نو بیا څه زویلوی ده ویل دا مریو دا شی را کړي داسې واده نه وای نو څه مې راوښتل په دې چې کړو کې نو دا د مشر له خولې چې اوس هم د ما په یاد ویل حاجي صاحب دا دی کار ده د موږ په ټولنه کې چې لاستې ورڅخه راپورته کړو تر هغه واده یې څو مګر د خوندي کړو او چې لاستې د سره پورته کړو تر هغه یې واده یې چې څوی د چې خوندي کړو یعنې مصرفونه یې رواجونه یې د خلکو کتار یوه لور چې سړی وادوي یا یو زوی ته کوزده کړي ولا له ډېر غربت او فقر نیستي له دغو سره مخامخ کوي. نو دویمه خبره دا ده چې ما درته وایي چې په دې کې لږ کار شوی ده هغه دا شوی ده الحمدلله. تېر وخت کې نه پېژنم چې هغو مشرانو به بدیل دغه شی ورته بالو که به څه کیسه وه اوس په بدیو کې مقصد هغه نجونې چې ورکېدلې په هغه کې 80% مخنیوی شوی ده د اوسنیو مشرانو د دغو په هڅو باندې مخنیوی یې شوی یو 100% داسې په غرو په دشتو په بیابانو په دغو کې که پاته وي مګر الحمدلله هغه ځکه چې دا ډېر لو خبره مو لو ګناه مو لو مسله مو چې جرم به یو چا ورکو او سزا به بل چا ته ورکېده او هغه به بیا دومره تر تهدید و فشار و خبرو ویلو یو مخ به پریشاني کې وه نو شادي و واده و دوستي خو د خوشحالي خبره چې یو څوک یې له بل چا سره کوي مګر هغه به حین لکه دشمن چې واده شوی و دشمن چې ورکړل شوي و دشمن چې کوم کار له چا سره کاوه په مقابل کې به هغه شیان هغه ته د پای ټکی شوی سره خیر اوسئ صاحب. حاجي صاحب خانګل کټوازی تاسو ته راګرځو. حاجي صاحب شرنوال په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې لکه یو ډول بې دغه دودونه چې موږ ناوړه دود مثلا ورته وایو که نو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. ستاسو په نظر آیا دغه اقتصادي مشکلات د ځوانانو د مسافرۍ یا د ځوانانو د بې تعلیمۍ یا د دې ترڅنګ د ځینو نورو ستونزو لامل کیږي که نه؟ بالکل که دا وکیل صاحب خبره وکړه دا د غربت د موږ بیا تعلیمې ورځې تعلیم نه یې په ملک کې د جنکو د کړاڅو دا غربت به موږ ته هر وخت راځي دا ناوړه دودونه به موږ هر وخت کوو دا بې تعلیمه ده که تعلیم دا اوس مسیرانو کې دا پخوا دا دودونه شروع تعلیم نه و دا اوس لږ چا کې دا کلام پیدا شوی ده تعلیم پیدا شوی ده دا دودونه ډېر کم شوي دي د جنکو ولور و 10 لکه به و 40 لکه به اوس یې 3 لکه روپیو ته سره راوستلی دا هم دغه ورځې دا باچاخان وکیل صاحب چې وویل دا دودونه ناوړه دودونه د دغه د اقتصاد دی یوه جکۍ چې اوس په بدل یې ورکوي په سپین ږیري سړي ته ورکوي خو له غربته ورکوي 10 لکه ورکړي 40 لکه ورکړي خو له غربته یې ورکړي که دا غربت ورک شي او زموږ په ملک کې تعلیم شروع شي او دا غربت ورک شي دا دودونه به ټولو سره ورک شي یو دود به په افغانستان کې نشي پاتې مسافري به ورک شي د جنکو ولور به ورک شي بدوي به ورک شي دا ټول بیا تعلیم او ورځ د غربته چې دا شیان را روان دي د موږ په ملک حاجي صاحب طلا خان تاسو ته راګرځو تاسو که دغسې راته ووایاستئ چې ناوړه دودونه یا په ټوله کې که موږ ووایو چې پښتنواله تقریبا زموږ په دودونه ولاړه ده خو په دغه کې ناوړه هغه دودونه دي چې مثلا موږ سر ترې ټکوو دغه دودونه تر پخوا را کم شوي دي زیات شوي دي یا د کومو ناوړو پایلو لامل کېدلی شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه طلا خان د میشت کلي د خیلو د ولسوالۍ خبرې کوم میلمه رادیو کې. نو
دغه اوس ایران ته ځي زموږ خلک یا پاکستان ته ځي زموږ خلک خوران یو. افغانستان اقتصاد کمزوری ده، خوار ده، غریب ده، مسکین ده. یوه ښځه چې موږ کو او ولورونه زیات یې موږ یې نشو پرې کولی، هغه د پلار په کور باندې ناسته یې دا مسافري ورته کړي، ځکه چې هغه بیا ښځه سپین شي، هغه زنکی سپین شي، سپین ږیری شي، ځواني آیوش د ځواني قوت د ځواني طاقت یې ولاړ شي. بلکې په بدي وکړي چې ورکړل کېږي، بدي ما کړي زه لور پکې ورکوم، ځکه خو ما ګناه کړې ده، بدي ما کړي، بد ما کړي دی، باید ما ته سزا راکړه شي. لور مې ولې پکې ورکم، لور ولې بدي کې ورکم؟ هغه په هغه کور کې نه یې خوشحاله، هغه ورته ته په بدي کې راکړې یې، کار څومره ډېره ښه یې، تکړه یې، اوچته یې، کار کوي، کور کې روغ یې، او باید یې له هغې سره بد وضعیت کېږي، ښځې او نر غټ پیغورونه ورکوي. دا باید ونه شي، بدي کې ور نه کړو. اوس ډېرې کمې سوي دي دغه شیان، په بدي کې کمې سوي، باید یو مخ منې شي، یو مخ ورکړم نه شي. ولورونه دي، دودونه پکې ډېر دي، تر ولواره لکه وکیل صاحب چې وویل تر ودو په ډلو باندې ډېرې ولاړې شي. موږ ولور یو سر یې، یوې ښځې کار یې 10 ښځې ورځي، 10 ښځو ته بیا هغه کمیسان ورکېږي، په یوه ښځه 50,000 روپۍ خرڅېږي، هغه تر ولواره زیات دي. پوخ هم نوم پې ایښی، نوکري هم نوم پې ایښی، ورولې څه شی ورولې، بسته ولور پکې ورکوي، ښه صابنان دی، واسلین دی، پلانکي دی، کمیسان دی، های دی، یای دی. ځکه چې موږ غریب خلک یو، د افغانستان خلک کمزوري دي، د افغانستان خلک اقتصاد نه لري. عربو ته ځو، هندوستان ته ځو، سودونه کو، ایران ته ځو، پاکستان ته ځو، په قاچاقي لارو ځو. نو ځکه موږ باندې دا ډېر لوی بوج ده. باید ولورونه هم کم شي، باید دغه تاوانونه هم کم شي، چې دا د نوکري نوم پې ایښی دا بند شي. ښځو ته باید یو کمیس ورکړ شي ساده، نور دا شیان پکې نه وي. یوه ښځې ته چې کمیس شی ورکوي 50,000 1 لک روپۍ لګېږي، ځکه ولور 3 لکه روپۍ افغانۍ یو لک روپۍ په ښځو باندې موږ مصرفوو، ځکه ښځو دا رواج دی، باید دا رواج ورک شي. د موږ وطن کمزوری ده، د موږ وطن له خارجه چې هر شی راځي، په خپله اقتصاد نه لرو، په خپله باندې پوه نشو درېدی، په خپله باندې ایران ته ځو، په قاچاقي لارو، نیمه یې مړه شو، نیمه یې ولاړ شو. بیا له ایالته یو کال 2 کاله 5 کاله تېروو، یو ولور نسو ګټلی. بیا چې دلته راسو، بیا دا دودونه پیبرشېری، باید دا بند شي، دا چټي دودونه بند شي. نه پښتني کې رواج ده، نه په شرعي کې رواج ده. دا ول خلک شته دلې مطلب اقتصاد به لري په 80 لکه په 80 لکه روپۍ باندې کوژدېږي، نرخونه 3 لکه کلدارې دي، دوی په 80 لکه کې روپۍ بل ځای مصرف که، په جومات کې مصرف که، مدرسه کې مصرف که، یو غریب ته یې ورکه. ځکه که بل خوار یې متې هغه بزونه کړي ده، ته به هم دغونه روپۍ ماته راکړه. نو باید دا شیان د موږ هم نه خوښېږي، د خدای هم نه خوښېږي، نه په شرع کې شته، نه په پښتني کې شته. باید دا دودونه کم کړو، سم رواج راولو، بدي کې ښځې ورنه کړو، او دغه دودونه کم کړو، مصرفونه کم کړو. او باید زنکی سلوشیم واده کوز دا ورته وکړو، جنکی سلوشیم باید ورې کړو، هغه حق لري، هغه حقوق لري په مور او پلار باندې. نور اته د خدای موږ او تاسو ته وس راکړي، دا دودونه کم کړو. او د افغانستان خلک پرده کې جنکی هم واده کړي، او پرده کې جنکي ته هم واده وکړي. صاحب شرنوال تاسو ته راګرځو، د بېځایه دودونو د مخنیوي موضوع مو یاده کړه، څنګه کولی شو چې مخه یې ونیسو یا کم یې کړو؟ دا ډېر ښه سوال ده. دغه لپاره باید څو شیان په کار وولیږي. اول د دغه ناوړو دودونو رواجونو په ولس ته اګاهي ورکړل شي، هغه د مشر له خولې هم ورکړل شي، د ملا صاحب له خولې هم ورکړل شي، د تعلیم یافته له خولې هم ورکړل شي، او په ټولنه کې عام شي چې دا رواج غلط. په دغه کې وروره هم اسلامي زیان ده، هم اقتصادي زیان ده، هم دا ټولنه مقصد پې ځپل کېږي. تر ټولو مهم بخش یې همدغه ده چې دغه څو د پکې خلک مایات کړو. دغه ته باید د اګاهي داسې پروګرامونه وشي چې خلک اتي خپله اوس
رواج پرېږدي اوس ډېر ښه مروج شوی ده رواج یې ټینګ نیولی دی زه یوه خبره داسې ما لیدلې دي زه دلته ګرځم وینم بعضې وخت چا مړی وشي مړی وشي هغه ډېر غریب وي خو هغه داسې کار کوي چې رواج پالي له کلي سره له کوره سره د نورو سره چې پلاني دا کار کړی دی زم هغه د ده مړی ایښی دی په دې تا په تلاش کې ایښي د دې لپاره زه د خیرات پیسې پیدا کړم زکات پیسې پیدا کړم د دې پیسې پیدا کړم د دې پیسې اگر که د ده په وس کې هېڅ پوره نه وي چې دلته خو یو دی مسؤلیت نه لري چې وروره په وس کې یې پوره نه وي او د خیراتو ته وروره قرض کوي پیسې پیدا کوي منت کوي زارۍ کوي دا کوي دا ښه کار نه دا یو رواج ګرځېدلی موږ داسې چاته نه یو چې خیرات په چا پسې مه کوه موږ داسې چاته نه یو چې زکات په چا پسې مه کوه اما موږ داسې چاته یو چې په وس کې دې پوره وي چې په وس کې دې نه وي پوره مه یې کوه دا رواج شوی دا په چا باندې کېږي دا رواج مخنیوی په چا کېږي اوس په دا بعض ځایو کې داسې یو نیم ځای زه وینم چې بعض ځای زکات کېږي مولوي صاحبان ورته وایي چې دا ډېر غریب سړی دی د دوره نور اتې نه کوو دا زکات مو دغه ته بخښلی دی دا د خپل کور څه ضرورتونه پرې وکړي دا دې پرې وکړي دا ډېر ښه یعنې دی د خلکو ته آګاهي ورکړه چې دا کار مه کوئ د ملا صاحب له خولې چې یې واورېدلو هلته په هغه ساعت په هغه ځای باندې دا کیسه حل شي زه په دې خپله څو وارې مې لیدلي دي یا خلک داسې مسیران غږ ور وکړي چې ملا صاحب دا پلانی دا ډېر غریب سړی مړ دی ولا دا اوس پیسې چې هغه کړي دي دا یې نیولو بلې خوا نور اتې دا بخښنه ورته وکړي چې مقصد دا زکات دوره او دا شیان دې نه کېږي دا یوه آګاهي شوه هم د عالم لخوا هم د مشر لخوا هم د دې لخوا یا بل دغسې په ټولنه کې دا کار کېږي چې هغه اوس د دې لپاره الحمدلله په دا بعضې ولسوالیو او په خود مرکز کې داسې یو کار شوی دی چې د دې لپاره یوه ټولنه جوړه شوې او ټولنه په 15 مادو کې دا ناوړه دودونه یې سره راټول کړي دي او په هغو باندې دستخط هم شوی دی چې دا به مقصد نور موږ د دې ته د پای ټکی ږدو د ټولنه د چا له لورې رامنځته ټولنه د ولس له لورې موږ خپله زه د هغې یو غړی یم یعنې یوه کمیسیون رامنځته شوی دی او هغه کومې مادې چې ناوړه بدل شوي دي هغه په 15 مادو کې دي په 15 مادو کې یعنې ټولو ولس تایید کړي هر جومات ته دا پاڼې تللي دي چې په دغو باندې ناوړه دودونه د آګاهي مو ورکړې ده تاسې موافق یاست یعنې موافقه شوې چې بالکل موافق یعنې لنډ مثال یې درته راغلم لکه قومندان صاحب چې وویل دي موږ ولورونه لنډبای ډېر جګ وو موږ په دې 20 سالاتو کې 3 لکه روپۍ ورته ایښي افغانۍ چې د دې ولور به تر 3 لکه جګ نه وي یعنې موږ نور داسې هغه کړي دي چې هغه په زراو په سلاو کمیسان به سره ورکېدل دا هم راکم کړي دي ډېر هم راکم کړي دي داسې هغه مو کړي دي چې وروره بعضې مسایل جبري دا باید ونه شي مقصد ډېر داسې مسایل دي چې مقصد 15 مادې دي اوس ټول د ما په یاد کې نه دي نو هغه امر بالمعروف وزارت هم تایید کړي دي او ریاست هم را سره تایید کړي دي قومنداني هم را سره تایید کړي دي په یغو باندې انشاءالله تعالی ډېر کار هم روان ده او داسې وبوله چې 80% دا د موږ کړنې چې کوم دي دا په دا ټولنه دا اوس مرکز شاوخوا په دغو کې عملي شوي هم دي کنټرول شوي هم دي راکمې شوي هم دي د حل لاره یې دا ده چې مشرانو لاس په کار شوي دي دغه ته هڅېدلي دي چې باید دغه د مخنیوي لپاره یوه یې دا شوه چې ورور د منبر له لارې د ملا صاحب له لارې په ایدرو کې ما درته وویلې چې نتیجه یې ورکړه یوه یې دغه شوه چې مشران راټول شو چې نور دغه ته د پای ټکی کېږي یو بل عوامل لوی دا ده چې هغه بې تعلیمه ورځ لکه خانګل چې وویل تعلیم چې وکړمه زه په خپله پېژنم چې دا یو غلط شی په ما تعمیل کړی زه د هغه مخنیوی کوم زه په خپله هم نه کوم بل ته هم یم چې دا غلط دا اوس داسې دوستي وشوه سره چې مقصد زوی د ډاکټر د زوی د پلانی د زوی د ډنګای د زوی د یعنې هغو ته خلکو ډېر هغه ورکړی اکیاولیت یې ورکړی ځکه چې دا د ما بچي دا د ما لور دا د ما هغه به په اثرات کې له دې ناوړو دودونو رواجونو چې بل دې سره لري مهمه برخه یې بله تعلیم ده چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي هغه ټولنه مړه وي هغه ټولنه نه ژوندی کېږي تعلیم نو پکې داسې هغه روښنایي ورکوي
په ډېرو ځایونو کې په ډېرو هېوادونو کې ګرځېدلي موږ چېرته چې ټولنه تعلیم یافته وي هلته ډېر ناوړه دودونه راکم وي رواجونه راکم وي مسایل راکم وي چېرته چې وروره بې تعلیمي زیاته وي هلته دا ناوړه دودونه ډېر مروج وي ډېر احکام وي ډېر یعنې خلک یې په هغه باندې سرته رسوي د دې په حساب توپګیني سره او دا توپګیني مې یو بې جایه جای خپل همدغه یو ناوړه دود ده دا توپګیني ځکه زه به درته ووایم چې ما په خپله په ډېرو هېوادو ته سفرونه کړي دي تللی ما یو داسې مملکت لیدلی دی لکه هند هلته سیالي او توپګیني په څه شي دي هلته ورته یې دي تا زوی بې تعلیمه تا لور بې تعلیمه ده سیالي په دغه ده او دلته بیا د موږ سیالي برعکس ده د تا زوی غریب ده د تا زوی دا نه لري د تا زوی داسې ده لس سل خبرې نورې کوي نو درې عمده عوامل یې ما درته وایي چې که په دغه کار وشي د منبر له لارې په هایدرو کې همداسې کارونه لکه دا اوس ما یو مثال درته وکړو چې خلک غریب وي یو ملا صاحب دا قومي سړی غږ ور وکړي چې دا دوره داسې کاتې نه ورکوي دې ته دی ما پکې په کور کې ولاکه دومره ښه ایسي ویې خوري د دا پیسې خو دا له چا راخیستې دي بیا ورور د دود د رواج له مخې ورور دا یم دا کار کې نه دی همداسې یو یا داسې ورور دا مسیران اوس سره راټول شوي دي چې د موږ په جامع کې دا کار غلط ده 15 مادو کې دا کارونه ورور ټول لیکلي دي هر جومات ته رسولي دي هر کور ته رسولي دي عملي کوي سیټینګوي اوس د هر کلي چې دوه نمایندګان غواړي هغه یو اجرایي قوت جوړوي وروره پرې ګرځي به تر نظارت لاندې به نیسي او انشاءالله دا به ټولو ولسوالیو ته رسېږي او دا ډېر وخت کېږي اوس یعنې مخکې موږ جوړ کړی ډېره ښه نتیجه یې مو ورکړې وه بیا بېرته زه د هغه سره راغلو انقلابونه لږ ګډوډي سره پکې راغله وروره دا خلک هم لږ تغیرات راغلل د تغیراتو سره د موږ هم بعضې کارونه بدلون یې سره وکړه او اوس بېرته دغه خلک انشاءالله له موږ سره همکاره دي او دغه یې وعده راکړې بله عمومي لار دغه ده او درېیمه یې تعلیم داسې ما درته پرې وغږېږي په یوه ټول دا درې عوامله دي مقصد چې دغه ته د پای ټکی شي مخنیوی یې کولی شي خیر اوسي حاجي صاحب که شوازی تا ته راګرځو د نجونو په زور ودېدل مخکې مو خبره پرې وکړه چې لکه په بدیو کې که نه تاسو په دې تړاو باندې که راته ووایاستئ چې د دې کار د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي یا مثلا څنګه کولی شو چې د دې کار مخه ونیسو چې نجونې په زور واده نه شي دې کار مخه خو نیول که وکیل صاحب خبره وکړه مخه نیول یې دغه زموږ دودونه د خلکو پوه وایي داسې پوه ورکړو د خلکو چې پوه یې کړو او لکه وکیل صاحب چې د میانبر د لارې لا د مسیرانو له لارې که یو سړي دا ناوړه دا کار وکړه او باید دا د کلي مسیرانو ته وایي ملاو ته وایي دا دود ناروا عمل د ناروا عمله راوګرځي او اوس دا اوس ټولنه کې د خدای فضل سره ومبای به 100% اوس 50% هم نشته خوا دا رالټېدل یو کلي کې به یو ځوان واقع یو په یوه چکۍ به ښه چکۍ ټکونه به یې پیو دا دې مات هغه اوس نشته تاسو به چیرې نه یاربېدلي به سپین ږیري ته دا زموږ په ګرده ولسوالي کې ځان 15 ودونه به نه ایسوي دا دود ختم شو دا دود لا رواج د لیلې خاشه لکه دا وکیل صاحب سیاسي وچ کې 10 لکه ورکوي او بعد سړی کې 6 لکه سره کې لکه دا وکیل صاحب دوست دا یوه اتحاده جوړه کړې ده باید دا ټول ولایت کې جوړه شي او دا رواجونه ختم شي او انشاءالله تعالی موږ او تاسې پوه سو او سواداره سو دا دودونه به خپله په خپله له منځه ولاړ شي او که دا بېسوادي وه او دا غربت و دا دودونه به نور هم شي زیات شي خیر اوسي حاجي صاحب طلا خان که تاسو راته ووایاست دا قومي جوړښت لکه حاجي صاحب شرنوال چې اشاره ورته وکړه چې د قومونو له لوري یو پرېکړه لیک سوی ده په مادو کې دغه ستونزې راغونډې سوي دي او د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي په موخه باندې لکه تر ډېره پورې کار کېږي دغه قومي جوړښت څومره ګټور تر دې دمه تمام شوی ده یا په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره څومره عملي سوی دا ډېر عملي سوی دی لکه لومبی صاحب دا بدي و چې ښځې ورکړې دي اوس نه ورکېږي بندې شوې یم الحمدلله دا بند شو قومي جوړښت څه دی قومي خلکو
قومي شورا او قومي کمیسیون چې کومه فیصله وکوله د دغو شیانو لکه اوس دا زیات ولور ده باید مخه یې ونیوله شي دولت هم باید ملاتړ وکړي د قومي خلکو قومي خلک به دې خوشحاله د مصرف کم شي قومي خلک به دې خوشحاله دي چې د خور لور په عزت کې واده شي قومي خلک به دې خوشحاله دي زوی او ورور ته په عزت کې واده وشي پرده کې نو که دا شیان یې مصرفونه ډېر یې دغه بېواکي وي پکې ډېر یې لکه ما چې مخته درته وویل چې نوم یې د نکریزو ده ورځې 10 کجې بیا صندوقخان بکسونه ډک یې کالو له صدریو له ګوټو د زوم دپاره لونګۍ حسابونه ښځو ته برخې ورکول زنکانو ته برخې ورکول بلکې تر ولواره هغه روپۍ زیادت دي بل یو سړی اقتصاد ولري پیسې ولري هندوستان راوړي له عربستان راوړي دلې مطلب معاشونه یې تنخواوې یې هغه په 70 لکه په 80 لکه افغانۍ باندې کوزدي موږ د قومي خلکو شوراو کمیسیون خلکو حکومت ټاکلي دغه یې کړي دي ستاسې په دا ولواره غور وکړئ موږ 3 لکه افغانۍ کړي دي د دغه ملاتړ وشي د قومي خلکو ملا ټینګه شي دولت یې ور ټینګه کړي قومي خلک به دې خوشحاله دي چې مصرف کم یې یوه جنکانې بدي وکړي ورکړي نه شي دا یې 2 بدي وي په نیکي چې دا یې 3 مصرفونه کم شي دا یې 4 دا خلک ایران ته پاکستان ته اوس پاکستان ته به موږ کړو او راکړلو هغه ده هغه ته به ورسېدلو پنجاب ته دغه یې به پکې کړو وکیل صاحب ته معلومات سره نه پاسپورټ و نه ښه و نه بد و نه د پاکستان کاغذ و نه د افغانستان تشکیلې وي اوس دا د پاکستان شناختي کارت او پاسپورټ جوړوي 11-12 لکه روپۍ کلدارې پې لګېږي خالصه چې جوړوي بیا بل وطن ته چې ویزه وي اخي هغه جلا خرڅېږي ډالرو حسابونه نو باید بیا له هغې څخه ولور ګټل کېږي بیا راوستل کېږي بیا ودونه کېږي تا ته یم نو په دغونو باندې به څونه وخت تېر شي که نه څونه مسافري به وشي په دا خلکو څومره ځور او تکلیف او فشار ده زموږ وطن لنګ وطن ده اقتصاد نه لري پیسې نه لري خلک غټ فقر ته ولاړ دي چلاوو پورې مجبوره دي چې کور وچلوي بلکې ته اوس دغه ولورونه پرې کوه دغه حساب نه پرې کوه موږ به دې خوشحاله یو دا ټول کم شي بند شي او حکومت یې ملاتړ وکړي موږ دغه خواهش ده د قومي خلکو د قومي مشرانو قومي شوراو د هرې ولسوالۍ چې دي مصرف کم غواړو یوه بدي نه غواړو 2 باید دولت یې موږ ملاتړ وکړي دا یې 3 دا شرعي کارن ده دا پښتني کارن ده قوم مشرانو چې کومه فیصله وکړه هغه خیر ته دي کومه مشوره یې وکړه په هغه خدای خوشحاله کېږي شرع کې هم دا نه دی یو انسان قیامت نه لري یو انسان دومره قیامت لري چې دغه تا کوټه چې دا موږ پکې ناست یو دا تا مرکز دا تا د دام له روپو ډک ارزښت لري خو بلکې بیا یې ورپوی هم نه لري چې خبره درته کوم انسان ډېر ارزښت لري خو بیا یې موږ پیسو ورکوو دغه ته نه ګورو زاړه سړي ته یې ورکړو سپین ته یې ورکړو دا ځای ته یې ورکړو په غره کې په ځنګله کې د ښار خلک یې دې مرکز یوه جنکۍ واده کړه په اومنه کې په خرکي کې په سرواندې کې زره یې چوي خو هغه د پیسو په لاله چې پیسې ډېرې ورکوي په بنو یې ورکوي په 3 ښځو یې ورکوي نو باید دا کارونه غټ بند شي موږ د دغه ملاتړ کوو موږ دغه بندوو کاتی بندوو دولت حکومت شیخ صاحب تر والي صاحب تر وزیر صاحب تر ولسوال صاحب تر قومندان صاحب باید د موږ ملاتړ وکړي او د موږ ملا وتړي او دا د موږ پرېکړې په خلکو باندې ومني تر اوسه ملاتړ شوی ولې نه ده شوی بالکل نه شوی ملاتړ هم شوی کېږي دغه راته یایي دا شیان کم کړي دغه د موږ او دوی په مشوره باندې دا ولورونه سره ټاکلي نور هم له دوی چې موږ کومک غواړو نو موږ سره خو نه حوزه شته نه مرکز ته نه د موږ ملاتړ مجایز ته له عسکر شته له دوی سره شته باید دا د موږ د دوی د ټولو یو کار ده یو افغانستان ده یو مقدام ده یو حکومت ده یو صورت ده یو اسلام ده نو موږ به دغه خوشحاله دی د موږ ملاتړ وکړي لکه وکیل صاحب چې وویل چې یو سړی مړي پلار یې هلته پروت دي زر روپۍ وس دی نه لري دی رالټېږي له یوه آباده سره ځان یو رنګه کوي په شرع کې دا شیان نشته اصل خیرات ده که د وس ووایي که نه که د وس نه مه یې حج ده که د فرض ده خدای په موږ باندې فرض کړی ده که د وس نه پورولی یې نه در باندې کېږي ید ده د ید پسه چې تا لاله یې که د وس نه مه یې لالوه
کنه انسان په وس بزدار نو موږ د دغه ټولو خدای کول مخنیوي کوو پریکړې کوو قاتل لیکلي ورکوو حکومت باندې موږ ملګری کی طالبان به موږ ملګرتیا کی طالبان باندې بدلته نه بدی نه به شری دوستي سره وکي اوس دوستي وکي کال هغه دوستي په دې جنگو تر تمام ځکه دا د رپوپ لالچ دوستي نه یي لور ته نه ګوري زوی ته نه ګوري دوستي ته نه ګوري بلکې د رپوپ لالچ روپۍ د کبې راکړې پلان دی وکړو ډینګه دی وکړو ها دی وکړو مصرف دی را باندې وکړو تاوان دی نه را وکړو دغه باندې موږ د دوستي په بدی و په تمام نو موږ هر وخت تاسو کور ودان چې موږ را وغوښتلو دلته میلمانه کړل موږ چې مشوره غواړي موږ هر وخت دغه مصرفو خلاف لو حکومت چې شیخ صاحب راونی ستر ولسواله تر کومندان تر والی موږ دا کومک دین والو دا کتی بند خیر اجي صاحب شترنوال تاسو تر راګرځو بیرته څه فکر کوئ چې دا پریکړه لیک لکه تاسو چې ویل د ناوړه دودونو د مخنیوي په خاطر چې رامنځته سوی ده بغیر له هغې شورا چې کومه شورا پکې داخله ده آیا د ولس لپاره هم د منلو یا ولس پرې خوشحاله ده که نه بالکل دغه یوې موضوع ته مقصد زه غواړم مهرباني ولاړ سم چې تاسو سوال وکړو چې قومي جوړښتونه په یوه ټولنه کې په دې باندې لږ رڼا مهرباني دا په انفرادي ډول باندې هېڅوک هم نشي کولی چې شی ترسره کړي داسې لوی لوی کارنامې چې د قوم له اخباره وي چې تر څو قومي جوړښتونه نه وي ورسره حتی یوه پارټۍ چې جوړېږي که د هغه په سر کې یو سربراه شاوخوا څوک نه وي ورسره هغه پارټۍ نشي جوړېدلی ولسونه نه وي ورسره هغه نه وي ورسره نو قومي جوړښتونه په قومونو کې ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي په څه شي ورکړي چې قومونه تړونونه بیا لري داسې تړونونه لري چې هغه ورته ږدي زه یو مثال درته راوړم ما په خپله یوه کاني لیکلې ده او انګلیسي ته ما ویشتې ده په اردو کې هم ده هغه د کاني نوم ده پتر کلکیر د کاڼي کرښې ما په هندوستان کې چې انګلیسي تړوله بیا مې له یوه سړي سره ډایرکټر و هغه ته مې ویلې تا د ډایرکټري کې ډېر کار کړی خو زه یوه کاني لرم هغه دی کاني ده نو هغه راته وویلې چې ته دا کاني نوم چاته مه ورښیې دا بیا بل نه حتی نوم یې مه ورښیې که نور کاني خو څه کوي کادر چې فوټوکاپي کړی چینج یې کړه هغه یې په خپل نامه کوي ما ویلې ګوره زه تا ته دی خبره کومه چې ته هغه خبره کوې دا د ما د کاني مګر ته په هغه نه پېژې دا څه خبره دی چې زه کومه خبره کوم او په هغه نه پېژنم ما ویلې په دې نه پېژې چې هغه کلمه د تا نه ده هغه ویل د تا نه دي ځکه ته چې ناخبره یې خو زه به د کاني نوم در وښیم د کاني نوم ده پتر کلکیر دا خو ډېر ښکلی نوم ماشه ته اوس ما ته دی وویې ستا به څه وویل دا یورو میرو دغو ته وایي چې تاسې په دا خپل ډیله کې ووایئ چې هماره باید پتر کلکیر ما خبره د کاڼي کرښه اوس ما ته د کاڼي کرښه راوښیي که دا په خط ځمکه ولیکي خو پښه پې تېره کړه ختم که دا په یوه ډبره کې ولیکي اتوړي چټک پسې راواخه ټک ټک یې کړه ماته ختمه اوس د کاڼي کرښه څه ورسو ته ما ته دا تشریح کړه ده ویلی دا خو سچ باده دا خو رښتیا خبره ده چې موږ دا څو وارې ویلي دي چې ته ده ویې زه پخپله یم چې هماره باید په پتر کې د ما ځکه ما دا د موږه چې ده دا د موږه خبره ده دا د موږ د پښتنو خبره ده موږ چې د چا ترمنځ لوی لوی جنجالونه یې جګړې یې کله چې هغه قراروو او قومونه د هغو منځ ته ورځي د هغو ترمنځ ډبره ږدي هغه باندې خطه تېره کړي چې د تاسې ترمنځ مقصد 3 میاشتې کاڼی کېښول شو دې ته د کاڼي کرښه یې هغه خلک پابنده یې 3 میاشتې جګړه نه سره کوي که هر څو نفره سره مرور شوي یم نو دا یو تړون ده په دې ولس کې په دې جرګو کې په دې خلکو کې په دې مرکو کې هغه ته ژمن پاتې یې ډبره مو ترمنځ ایښی کاڼی یې ایښی ده یو په بل کوي کې بیا ډېرې ناغې لري ډېر شی لري نو قومونه چې سره یو کېږي بیا د تړونونه چې جوړوي یا ناوړه دودونه د دغه له خبره بیا تړونونه هم شته چې مقصد په یغو تړونونو که ولاړ یې نه بیا د دغه له خبره بیا وروره سزا هم دا ده بیا دا کیسه هم دا ده دویمه خبره دلته راځه چې اوس په انفرادي توګه هېچا نه سوی کولی چې تړون له مابینه یوسي داسې قومي جوړښت شروع شو
او له هر قومه چې خلک رالو او د یوه نماینده په مجلس کې کېنوست او دا غږ په یو وار پورته سو چې یاره دا ناوړه دود ده، نو بیا چاته د دې زمینه نه سول پاتې چې څوک له بیا ووایي چې دا ناوړه دود، ځکه دا غږ غوټن وکړو، یو انعکاس یې ورکړو ټولنې ته. نو هغه بیا وروره داسې تړونونه ورته ږدي چې نو ته دغه نماینده راغلی، ته دا پرچین در سره واخله، د تا په جومات کې په سلاو خلکو باندې امضا کړي چې تاسې دا مادي دا خلک شی خوښ دي که نه دي خوښ، او دا نماینده ده که نه ده نماینده، شاته د ټولو خلکو تسخطونه وي، اشا یې ټوله ډکه وي چې دا نماینده او په دې هغه باندې موږ مادو باندې خوشحاله یو. یعنې دا څو وارې موږ سره کېنستي چې بعضې مادو کې موږ تغیر راوستی، تغیر مو په چی راوستی ده چې ولس بعضې مادې خوښې نه وي، کنات مو سره ورکړی شي دا په دې معنا مو خوښ نه دي، دا په دې معنا نه دي خوښ، نو بیا هغه موږ چې کوم کنات اخیستی د هغه مو چې لرې کړي سا کومو دوی ته کنات بیا ورکړی د هغه مو تصدیق کړي، نو په یو وار غږ راپورته سوی دی، نشانه نتیجه هم ورکوي، خلک له دې شیانو چې په عذاب هم دي او په داسې جمعواري چې غږ وشي وروره تاییدوي یم او دغه ته ناست یم و په دغه باندې پیز یم چې په تاوان کې رهي یم، په خسران کې رهي یم، دا قوم دا ولس دا جرګه چې د ما له اخباره دا فیصلې کړي دي یا جوړوي یا په دې کې اقدام کوي، بس دی لبیک ورته یې هرکلی، نو انشاءالله تعالی دا عملي هم دي. دا اوس حالاتو کې چې زه وینم په خپله تقریبا د موږ په دې منطقه کې 80% دا شیان چې موږ دا 15 مادې ورته ایښي دي عملي دي. ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب کټوازی، تاسو که د لومړۍ پوښتنې په ډول راته ووایاستئ، تر دې دمه د دغو خرابو دودونو چې اوس تقریبا یو څه هوار سوي دي یا د هواري لپاره یې کار کیږي، تر دې دمه مسؤل څوک و؟ مسؤل خو دا ناوړه دودونه کو دغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورسره مخ وه، حاجي صاحب پاچا خان چې وویل چې تقریبا اوس په هواري دي یا تر ډېر راکم سوي دي، د دې مخکې مسؤلیت چا ته راجع کوي؟ مسؤلیت یې د ما و د تا و د هر چا و. ناوړه دودونه خو دا 20 کاله 15 کاله لا 40 کاله د ما عمر د 50 کاله نه یو د حکومت راغلی داسې دا دودونه به تاسې نه کوي، نه یو د سربراه د موږ ملک ته راغلی داسې د موږ قانون و لا د موږ شرایط و، دا خو یو شی د موږ په ملک کې نه و، دا هر سړی د خپل سر باچا و، تا ناوړه دوه ته لاس اچاوه ما مچا. دا ناوړه دودونه خو ما مخته هم خبره درته وکړه، وکیل صاحب هم درته وکړه، دا ناوړه دودونه به موږ هلته منې کوو چې موږ اصلاح سو او موږ پړاو اوسو. هر سړی به له خپلو فکر کړي، د خپلو بې ضمیر دا ورته دا ناوړه دوده باید سلدې لاس واخلو. که موږ دا کند تفصیلي ویزو او دا سکولونه بندي، دا پړایي نه یا دا مسافري وي او دا کاشاکي لارې وي، دا ناوړه دودونه به لا پسې زیاتېږي. که هر کله موږ دا کامیابي ترلاسه کړه او موږ کامیابي د پړایي لاسته راوړه، دودونه به ورک او انشاءالله تعالی د جنکو په باره کې د ناوړه دودونه دا خو ډېر ختم، بدل کې بدي کې به ورکولې دا ختم شو، جګ ولور به ورکولې دا ختم شو، ډېر نور حسابونه دا ډېر ختم دي. اوس انشاءالله تعالی په صحیح لار روان سره کوشش کوو مسیران حکومت دا دودونه له مابینه یوسو. ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب د نن ګردمیز وخت په پای ته رسېږي، که دغسې څه موضوع پاته وي چې غواړئ له ولس سره شریکه کړئ، یو ډول پیغام په شکل یې ورکړئ، نو مهرباني. په ده یوه خبره زه د ده په خبره اضافه کوم. مهرباني. بعضې وخت د وطنونو کې داسې حالات راځي چې موږ په خپله دا مکتب کې به مې ویو دغه هغه به موږ ته تعریفاوه سیاست چې د مستقیمې او غیر مستقیمې لارې هدف ته ځان رسول سیاست. زه دغسې نه یم، زه یم د مستقیمې لارې ځان هدف ته رسول سیاست، ځکه چې ولس یې درسره ومني. که په غیر مستقیمه لار باندې ته هدف ته رسېږي، هغه د ولس ته د نه منلو وي، هغه بیا نه منل کېږي. زه مثال یو درته کوم، زما په یاد دی د خلقیانو حکومت چې راغی، یو 1 نمبر فرمان و او په دا 1 نمبر فرمان کې دا راوایستل چې د ښځې ولور 300 افغانۍ او هاین یې دا ورته وایي چې جبري ودن مقصد نه وي.
خو دلته خبره داسې وه په دې وطن کې چې دا صحیح ده د اسلام له نګاه نظرم باید جبري ودانه نه وي هغه نه وي خو هلته دوی له مستقیمې لارې راغلي نه وو له غیر مستقیمې لارې د هدف ته رسېدلي وو ځکه د هغو په فلسفه او د هغو په عقیده او د هغو په نورو لارو باندې ولسونه پوه آګاهي لرله نو هغه ته اوس تشریحات ډېر نه ورکوم ځکه دا خبره د ولس د دوی دا نه خوښېدل چې ته په یوه غیر مستقیمه لار راغلی او ما ته بیا دا یایي صحیح ده هغه چې د مستقیمې لارې کې هم دا ستاسې ورور جبري لار هغه دې نه وي دا دې نه وي بعضې وخت دا شرایط داسې احکام شي نو موږ به داسې ډېر څوک نه هغه کوو په ګوته کوو چې دا دې خلکو دا کار نه ده کړی امکان لري په دې ټولنه کې ښه مسیران تېر شوي دي ښه وختونه تېر کړي دي ښه تړونونه کړي دي ښه داسې نزاکتونه تر منځ موجود وو خو وخت به دغسې شرایط ته به نه ایجابولی چې دوی داسې په مخ ولاړ شي لا دې کارونه تر لاسه ور واچوي بیا دا تنقیدونه په ټولنه کې موږ او تاسو کې داسې عام دي که دې ته څوک کار کوي او هغه بیا له بلې زاویې ورته وګوري نتیجه یې چندان نه یې پوه شي دا یو دغسې ده دا داسې ده دا داسې ده نو خبره داسې ورکومه پیغام ورکومه اول خو دا خبره کومه چې په دا مرکز کې موږ په بعضې ولسوالیو کې د دې په ولسوالیو کې انشاءالله هغه رسېدلی ده پیغام رسېدلی ده او دا موږ چې د اول وار دا کار کاوه یا مو راټول کړی د ولایته چې مونږ دا غوښتنه کړې چې دا باید د ټولې ولسوالۍ په سطحه وي د ولایت په سطحه بیا ډېر داسې بعضې وخت د ولسوالیو مشران راغوښتل شوي دي د هغو رواجونو څخه مقصد راټول شوي دي او هغه کوم ښه رواج په ټولنه کې یوه ولسوالۍ کې و هغه مقصد دلته جای شوی دی کوم بد رواج و هغه له مابینه پکې تللی دی نو موږ دا خلکو ته پیغام ورکوو چې بدون له کومه زوره بدون له کومه فشاره چې د تا ګټه دا ده ته باید لبیکه په ډېره خوشحالي سره ورته ووایې او عملي یې کړې نو دا خلکو ته مې ارزوم دا ده خواهش مې هم دا ده چې مقصد دا کار که تاسې وکړئ نتیجه به هم ښیي او که دا د فشار له لارې بیا کېږي یا یو رقم تعصبونه هم سره را پیدا کېږي نو دې تعصبو ته لمن مه وایاستئ خلک ما زورده کوئ قومي مشران ما زورده کوئ بل څوک دی مه مجبوروئ چې دا مقصد دا کار ښه کار ده بیا په زور در باندې تامین شي بیا به هغه خوشحالي ډېره نه وي پکې نو دا په خوشحالي سره چې په دې باندې متعود را سره کړی هر کلي هر کور هر چا چې دا ښه کارونه دي خوشحالي را سره ومنئ او په خپلو ځانو کې عملي کړئ بس خیر ډېره زیاته مننه چې راغلئ له ورسره مثلاً په خپرونه کې ګډون وکړئ ډېره مننه تاسو نه مننه چې موږ هم راوغوښتلو موږ ته بلنه راکړه کور ودان خیر د اونۍ ګردۍ میز د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه د اونۍ ګردۍ میز